سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. د مرکزي احصایې اداره وایي تیر کال ته په کتو د کورنیو ناخالصه تولیداتو په کچه کې ډیروالی راغلی دی. د دغې ادارې په راپور کې چې تیره ورځ د ولسمشر غني په مشرۍ د اقتصاد په عالي شورا غونډه کې وړاندې شو، ویل شوي چې په 1396 کال کې ناخالصه تولید 0.2 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې دا شمیره د 1395 کال د 19.8 میلیارد ډالرو د ناخالصه تولیداتو په پرتله لږ ډیروالی ښیي چې په دې برخه کې د خدماتو سکتور ستره ونډه درلوده. ښاغلي غني د ملي ناخالصه تولید پر زیاتوالي خوښي وښوده او اړوندو ادارو ته یې لارښوونه وکړه چې د مرکزي احصایې له ادارې سره د ارقامو په شریکولو کې جدي همکاري وکړي. د ملي امنیت سلاکار په عملیاتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د همغږیو د پراختیا غوښتونکی شو. محمد حنیف اتمر تېره ورځ په افغانستان کې د قدس ملاتړ ځواکونو له قمندان جان نیکلسن سره په کتنه کې همدارنګه له افغان ځواکونو د هوایي بریدونو او عملیاتو په ترڅ کې د قدس ملاتړ ځواکونو ملاتړ مهم وباله او په دې برخه کې د همغږیو پر پراختیا هم ټینګار وکړ. په دې ناسته کې دواړو لورو د ټاکنو د ملي بهیر لپاره د امنیتي چارو د ټینګښت او د رایې ورکوونکو لپاره د خوندي امنیتي فضا پر رامنځته کېدو هم خبرې وکړي. په زابل کې د 11 ښوونځیو د بیارغونې چارې تېره ورځ پیل شوې. د زابل د پوهنې ریاست مسؤلین وایي دغه ښوونځي چې په کلات ښار، شهر صفا، شینکۍ او شاجوی ولسوالیو کې موقعیت لري د 4.5 میلیون افغانیو په لګښت به په 3 میاشتو کې چارې بشپړې شي. په زابل کې په داسې حال کې د دغو ښوونځیو د بیارغونې پروژه پیل شوې چې لا هم د دې ولایت ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې او یا هم په کرایي کورونو کې زده کړې کوي. با مکاتیبو ترمیم د 4.5 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې ټوټل لګښت د زابل مرکز په شمول د یو شمېر ولسوالیو د مکاتیبو ترمیمات له ټولو ولسونو څخه که عالمې که ځوانې که قومي مو خبرې دا مو غوښتنه ده چې د ماشومانو په راتګ کې د مکتبو ځکه چې د ټولو مکاتیبو دروازې خلاص دي، خپل اولادونه باید په دې معذر کې چې مکتب ته پر وخت ولاړ شي او د استاد هغه کوم نزاکت چې د هغه وساتي او د مکتبو د درس په کیفیت په لوړولو کې او د ماشومانو په توجه کې خاص همکاري وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په دې عمل لاس پورې کړي یا مکتب تخریب کړي یا د مکتب دروازه بنده کړي یا کوم خنډ وکړي. خو دغه لویه ستونزه چې دښمن مو په دې کې اخته دی او په دې کې لګیا دی چې خدای مه کړه د علم د کور دروازې وتړي او د څو دغسې دښمنانو په خاطر یا د دښمنانو په لاس باندې چې نوی نسل مو دغه راتلونکي نسل مو د نیکمرغه ژوند څخه بې برخې وي. د دوی په وړاندې به په ټوله په ګډه درېږو او هېچا ته به اجازه ورنکړو چې زموږ د دغه راتلونکو نسلو ژوند هم د دغو مشکلاتو سره مخ شي. څارګره ملي اداره وایي چې په کابل ښار کې یو ځانمرګی بریدګر موخې ته تر رسېدو مخکې نیولی دی. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې دغه بریدګر چې عبدالحلیم نومیږي غوښتل په کابل ښار کې یو ترهګریز برید ترسره کړي، خو تر هغې مخکې د څارګره ملي ادارې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د کابل ښار د 5مې ناحیې له شاوخوا سیمو نیول شوی دی. نیول شوي کس په خپلو خبرو کې ویلي چې ترهګریزې زده کړې یې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ترلاسه کړي دي. 6 تنه د بیلابیلو جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور په کندوز کې ونیول شول. د کندوز د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر ویسالدین تلاش وایي دغه کسان په تېرو 40 ساعتونو کې له کندوز ښاره نیول شوي دي. ویل کېږي د یادو کسانو دوسیې به له لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي بنسټونو ته وسپارل شي. تعداد 6 تن در قضاهای مختلف از طرف پلیس کندوز دستگیر شده که از جمله 6 تن 3 تن قاتلین می باشند که اسامی لالاغا را در لیل 16 برابری 4/3/97 به شکل بیرحمانه به قتل رسانده بود و از محل واقع مفرور بود. ما توانستیم یا را گرفتار و فعلا تحقیقات در این راستا جریان دارد. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.